سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. په کابل کې د امریکا سفارت مرستیاله وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به افغان حکومت مرکزي نقش ولري. د هېواد د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې میرمن کرندې که تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې همداراز د امریکا او طالب استازو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه بشپړ جزئیات ورکړي دي، خو په خبرپاڼه کې د دغو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د ویل ده چې تر اوسه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د افغان حکومت له استازو پرته 15 ځلې لیدکاته او خبرې اترې شوي دي. د هرات ښاروالۍ د دغه ولایت د ښاروالۍ پر ضد د وروستیو لاریونونو په غبرګون کې سر له ننه عمومي کاري اعتصاب پیل کړ. د دغه بنسټ د خبرپاڼې له مخې تر هغې چې دا ستونزه حل نشي نو د 15 ګونو ناحیو په ګډون د ښاروالۍ ټولې شعبې به تړلې پاتې وي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ یو ځل بیا یو شمېر هراتیانو د هرات د ښاروال محمد داود انوري پر ضد لاریون وکړ او د کمکارۍ له امله یې د هغه د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه، خو د هرات ښاروال بیا د معترضینو غوښتنې ناقانونه بولي. دولس طالبان او درې داعشیان په ننګرهار کې په دوو بېلابېلو عملیاتو کې ووژل شول. د 200 سیلاب قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه عملیات تېره ورځ د شیرزادو او هسکه مینه ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. له دې سره سم د کونړ په غازي آباد ولسوالۍ کې هم د ورته عملیاتو په پایله کې 4 نور طالبان هم وژل شوي دي. څارګره ملي اداره وایي 4 کسان یې په هلمند کې د طالبانو له بندخونې آزاد کړي دي. د دغې ادارې د خبرپاڼې له مخې یاد کسان په خانشین ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي مسؤل ملا مبارک له بندخونې آزاد شوي دي. ویل کېږي په دې ځانګړو عملیاتو کې د یادې ډلې 2 پټنځایونه، 3 موټر، 2 موټرسایکله او یو شمېر وسلې هم له منځه وړل شوي دي. 6 کسان په کندوز کې د غلا په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه کسان چې غوښتل یو موټر غلا او یو کور ولوټي، تېره ورځ په 2 جلا جلا عملیاتو کې د کندوز ښار د لومړۍ امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. ویل کېږي غلا شوي شیان بیرته خپلو خاوندانو ته سپارل شوي دي. ولسمشر غني وایي د چاپریال شینوالی، د ځنګلونو بیا جوړونه او د څړځایونو او طبیعي پانګو ساتنه باید زموږ د ښوونې او روزنې او په ځانګړې توګه د دولت له لوی اهدافو څخه وي. ښاغلي غني تېره ورځ په کابل ښار کې د اماني لیسې په انګړ کې د یو نیالګي له کېنولو وروسته زیاته کړه چې دا یوازې د کرنې وزارت دنده نه ده، ټولې دولتي ادارې باید په دې کې برخه واخلي. نوموړي وروستیو ورښتونو ته په اشارې په ډاګه کړه سږ کال ډېر ورښتونه شوي او ضرور ده چې له خپلو اوبو مؤثره استفاده او د ځمکو آبادۍ ته اساسي توجه وکړو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.